ګرانو لیدونکو بیړنی خبر دی پخوانی سرکار د سولې مصالحې شورا کې برخه نه اخلي او وایي چې په خپلواکه توګه به د مصالحې شورا سره مرسته کوي دا چې څنګه مرسته کوي او ولې برخه نه اخلي په دې اړه باندې موږ سره پخوانی سرکار دلته په سټوډیو کې میلمه دی موجود دی دوی سره خبرې کوو پخوانی سرکار ستړی مشي او ښه راغلاست تاسو ته وایي الله براور ستړي مشي خیر الله شکر مننه پخوانی سرکار تاسو ولې د سولې مصالحې شورا کې برخه نه اخلئ او ولې غواړئ چې په خپلواکه توګه باندې کومک وکړئ یعنې چې تاسو هلته نه اوسېږئ او برخه پکې نه اخلئ نو څنګه به تاسو کومک وکړئ د مصالحې شورا سره بالکل زه نه الم برخه نه الم ځکه چې دا شورا چې ده دا حکومتي ده زه حکومتي سړی نه یم زه انشاءالله زه ورسره پوره همکاري کوم همکاري مې کړې ده همکاري به کوم شکر مهرباني سرکار صاحب تاسو خو د سولې خبرې مخکې کړې وې چې زه به د سولې لپاره هلې ځلې کوم نو اوس څنګه تاسو وروسته شوئ شاته شوئ بالکل کوم انشاءالله د سولې پروسه به انشاءالله سپورټ کوم نن مې هم کړې ده سبا هم کوم بیا هم کاریم بیا به انشاءالله همکاري کوم مشکل نشته تشکر مننه الله راوړ سرکار صاحب چې تاسو برخه نه اخلئ نو دا پروسه خو ټکنۍ کېږي که نه یا دا ټکنۍ کېږي نه سرکار نه یو بل څوک به یا دا خبره تشکر مننه مهرباني سرکار صاحب تاسو خو په جرګه کې برخه اخیستې وه او د جرګې ستاینه هم کړې وه بالکل زه په دې خوشحاله یم جرګه کې ما برخه اخیستې وه زه په دې خوشحاله یم چې دا بندیان خلاص شي او زه چکر لاړ شم بدخشان ته یاران دوستانه ګورم هغې سره کښېنم هغې سره کباب هغې سره سکریم دا خورم انشاءالله په دې خوشحاله تشکر مهرباني صاحبه نو د جرګې خبره منئ جرګې خو دا هم ویلي و که نه چې د طالبانو سره کښېنئ او د سولې خبرې وکړئ نو اوس ولې ته ورسره نه کښېنئ او د سولې خبرې نه کوئ ولې زه په دې خوشحاله یم دې سره جرګې کښېني او دې سره خبرې وکړي انشاءالله زه به سپورټ کوم څه مشکل پیدا کېږي څه خبر پیدا کېږي انشاءالله زما همکاري شته زه به همکاري ورسره کوم شکر مهرباني وا صاحبه تا ته په کتو اوس ځینې نور هم ویلي دي چې موږ هم نه ځو دې سولې ته ګوره دا زوړ خبره نه ده دې جرګې ته څوک ځي څوک نه ځي څوک چا خبره مشکل پیدا کوي دا هر چا خپله خوښه ده چې ځي که نه ځي دا زما پورې مشکل لري انشاءالله زه به انشاءالله متوجه یم زه به پوره همکاري سره کوم مشورې به ورکوم ښه مشورې به ورکوم ډېرې ښه مشورې کوم تشکر مهرباني نو دا پروسه ګډوډېږي نه ګډوډېږي هېڅ نه ګډوډېږي تاسو تشویش مه کوئ هېڅ نه تشویش مه کوئ انشاءالله دا پروسه به کامیابه وي او زه متوجه یم زه هرې خبرې ته انشاءالله د سره پوره ارتباط لرم مشورې به ورکوم هېڅ خبر تشکر مهرباني صاحبه داسې ویل کېږي چې تاسو لنډمهاله حکومت غواړئ ګوره خبره دا خبره نه ده دا د دې خپل مشکل دی او د دې خپلې ستونزې که چې ده روغه پکې وسوه ښه ده الله دې راولي که روغه ونه شوه دا ما مشکل نه دی زه همکاري کوم تشکر نو صاحب تاسو له کوره مرسته کوئ دې پروسې سره دا د خپل مشکل دی او د دې خپله خبرې دي او د دې خپل دغه دی انشاءالله نه زه د خپل د کوره مرسته نه کوم زه پلویان لرم زه سیاسیون لرم زه سیاسي چهرې لرم زما یاران دي زما دوستان دي انشاءالله موږ ورسره همکاري کوو او انشاءالله چې څه اړتیا پیدا کېږي انشاءالله زه به سره همکاري کوم تشکر مهرباني مننه پخوانی سرکار چې تشریف هم راوړه او زموږ بلنه الله راوړ زه به خدمت کوم